د یوه کیک جوړول 15 ګرامه بوري او 50 ګرامه اوړو ته اړتیا لري. 15 ګرامه بوري او 50 ګرامه اوړو. همداراز د یوې کلچې جوړول 10 ګرامه بوري او 15 ګرامه اوړو ته اړتیا لري. دا به په دې رنګ سره په نښه کړو. هیله غواړي د کیک او کلچو جوړولو لپاره له لږ تر لږه 480 ګرامه بوري او تر 970 ګرامه پورې اوړو څخه کار واخلي. تاسې د نامساواتو داسې سیستم ولیکئ چې د هیلې پورته شرطونه په هغې کې صدق وکړي. په دې ځای کې به موږ او تاسې سی د کیک او ام د کلچو د شمیر د ښودلو لپاره وکاروو. لومړی د بوري محدودیت او شرط په کتو د پورته مثال لپاره نامساوات ولیکئ. که چیرې سوال ته وګرځو دلته ویل شوي وو د یوه کیک جوړول 15 ګرامه بوري ته اړتیا لري، نو موږ او تاسې به ولیکو 15 ګرامه بوره ضرب د کیکونو له شمیر سره چې موږ او تاسې دلته په سی سره ښودلي وو ضرب سی جمع او د یوې کلچې د جوړولو لپاره 10 ګرامه بوري ته اړتیا ده، نو وبه لیکو چې 10 ګرامه بوره ضرب د کلچو له شمیر سره چې موږ او تاسې په ام ښودلې وې ضرب ام. دا چې په د سوال په دې برخه کې موږ او تاسې ته ویل شوي وو چې هیله غواړي له لږ تر لږه 480 ګرامه بوري څخه کار واخلي، نو دا ټول ځای باید لوی او مساوي شي له 480 ګرامه څخه. دا ځکه چې موږ او تاسې دلته په سوال کې ویل شوي وو چې لږ تر لږه 480. که چیرې دویمې پوښتنې ته راشو، دلته ویل شوي د اوړو محدودیت او شرط په کتو د پورته مثال لپاره نامساوات ولیکئ. مخکې مو نسبت د بوري محدودیت ته لیکلي وو، دا ځل به نسبت د اوړو محدودیت ته موږ او تاسې نامساوات ولیکو. د مخکې په څیر به بیا هم وګورو چې د یوه کیک جوړولو لپاره څومره اوړو ته اړتیا ده. دلته ویل شوي 50 ګرامه اوړو ته اړتیا لري، نو وبه لیکو چې 50 ضرب دی کیک له شمیر سره یا سی جمع او د یوې کلچې د جوړولو لپاره 15 ګرامه اوړو ته اړتیا ده، وبه لیکو 15 ضرب د کلچو له شمیر یا ام سره. که چیرې د سوال دې برخې ته وګورو دلته ویل شوي وو چې هغه غواړي تر 970 ګرامه اوړو پورې مصرف کړي، نو دا ټول ځای به کوچنی او مساوي شي له 970 ګرامه څخه. دا مو ځکه کوچنی او مساوي کړ ځکه چې په سوال کې موږ تاسې ته ویل شوي وو چې هغه غواړي تر 970 ګرامه پورې اوړو څخه کار واخلي. په دې معنی چې د دې اوړه باید یا 970 ګرامه شي او یا له دې څخه کم واوسي.